سلامونه درنو هیوادوالو، الله دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. تېر ځل دغې کورنۍ ته راغلي یو، نن الحمدلله یو ځل بیا راغلو. دا هغه کورنۍ ده چې هغه ورانې په پنک وهلې وریجې په دیګ کې اچولې وې او مړه ته ایښې وې چې وچې شي، هغه بیا دوی صفا کړي بیا یې وخوري. خو موږ الحمدلله نن وکولی شو چې دغه مواد، خوراکي مواد، یو بوجۍ اوړه وریجې، دغه مکمل د کور څه سامان دا موږ ورته راوړو، اماده م کړل. مورجانې دغه موږ تاسو ته راوړو. تاسو څه احساس لرئ؟ تاسو خو مخکې وریجې داسې ورانې وریجې پخولې، اوس څه احساس لرئ؟ اوس دې مواد ته زه ډېره خوشحاله یم چې هر چا موږ سره مرسته کړې ده. خدای دې جنتونه په نصیب کړي، خدای دې هغه دنیا دا دنیا ورته ګله ګلزار کړي چې هر چا موږ سره دا مرسته کړې. زه دې مرسته ته ډېره خوشحاله یم چې هر چا موږ سره مرسته کړې ده. خدای دې کامیاب لري، خدای دې سره سردار کړي، خدای دې ماشومان دې ورته لري. همدغه دوا زما د وسه کېږي چې زه ورته چې دا موږ وخورو، موږ به ورته ټول عمر دوا کوو. 5 وخته چې لمونځ کوم په لمانځه کې به ورته دوا کوم چې دا مرسته موږ سره چا کړې ده. خدای دې خوشحال لري، خدای دې کامیاب کړي چې هر چا موږ سره دا مرسته کړې ده. خورکۍ ته څه احساس لرې؟ ته خو ډېره خفه وې، چپړې دې وشوې، صحیح دي؟ څه وایې، څه احساس لرې؟ خوشحاله یې؟ داسې خوشحاله یم چې داسې خوشحاله یم بیخي موږ دا ماړه وخورو، شپې موږ دا به وخورو. موږ ډېر ورته خوشحاله یو چې دا ورونه موږ سره وخوري، دا موږ ټول به وخورو. موږ به ډېر خوشحاله شي تاسو نه. خدای هر چا چې موږ سره مرسته، خدای ورته جنتونه په نصیب کړي، هر چا چې خدای کامیاب ولري. خیر شي. ټولو مسلمانانو، ټولو افغانانو ته دعاګانې. خدای دې ټول افغانان دې ژوندي لري، آباد لري، ګل ګلزار لري. تا سره دې ورور سره، بل ورور سره دې خدای پاک ګل ګلزار لري، آباد لري چې موږ سره دا مرسته کوي او موږ ته دا کومک لري. خدای دې ورسره خدای دې خوشحال لري چې هر چا موږ سره دا مرسته کوي. خدای دې تاسو هم خوشحال لري. خدای چې څه دعا زما د وس کېږي هغه مسلمانانو ته وکړم، ټول مسلمانانو ته، تاسو ته م وکړم چې زموږ دا وږې خېټې تاسو مړئ او دا خلک مړئ او موږ ته لېږي. خدای دې ورسره ښه وکړي. امین. خیر اوسئ. دوستانو، نبی علیه السلام وایي څوک چې په یتیم په کونډې باندې شفقت کوي، هغه به د قیامت په ورځ یعنې داسې جوړه ورسره ولاړ وي. نو راځئ زموږ او ستاسو حق جوړېږي چې په داسې ماشومانو باندې لاس راکش کړو او د دغو ماشومانو روزنه او پالنه په غاړه واخلو. دا وه د نن ورځې خپرونه. تر څو بیا زه ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم، په لوی رب مو سپارم. د الله پامان.